کله کورونه پنجابی و انګریز یو څو سره ورې کلاسونه د پښتون په کور بلا د الالیږي لکه پسونه لاس یې سره د ورور په وینو خوشحالي د پاکستان ده چې نه خدای سنې رسول ستا سجده د بګوان ده لاس یې سره د ورور په وینو دا په دې کې غټ نامې دی چې شامت په کې ملک دا په دې کې غټ غازي دی هم شیطان و منافق دی هم خوني دی چې د مرګ فتوا یې ورکړله هغه ټک د دې قاضي دی د شامت مرګ چې روا کوي په جامه د مولوي دی خو نه ملا دی نه طالب نه مولوي دی دا یو ټګ هلته ناست دی پهلوان دی په ټګي دی هغه ټګ یې راولاړ شو و دې نورو ته ګویان سو مبارک چې څه یې ټګه نن یو غټه خوشحالي ده دغه ستا مبارکي ده چې کندهار دې ورخزان کړي کله ستا د کومندان ده چې نه خدای ته نه رسول سره سجده یې د بګوان ده بیا درېیم ټګ راولاړ شو څلورم ټګ ته ګویان سو ولته یې ګرد سره راجم شي دا یو نوې مشوره ده برایي مې خوب لیدلی نوی پلان نوې کیسه ده راولاړ به ښه ځوانه ستا ځګر زما اوږه ده دا ټوپک در سره واخه دغه بله دې چانټه ده ته به ولاړ شې و بولدک ته ګډه وډه معامله ده په دوکان کې ورته کښېناست کوټر ورته پټاو که که دولت دی که عوام دی ګډ په ځان پورې اریان که یو امیر دله راوځي په نامه دی شمامه ده که دې مړکې درته وایم حقیقته دا کیلي در سره واخستې د ځغله در جنته و جنت ته چې داخل شي هلته ګوره سره ګلان دي په زرګونو کې تاویزې د ځانمرګې پیدایان دي که ژوندي و زما په کار دي دی غازیان دي که بیا مړه سوله دی ګرده ارامیان دي زه چې خلک خطاباسم په جامه د مولوي یم چې د بل زامن په وژنم په جامه د ښه سړي یم خو نه ملا یم نه طالب نه مولوي یم زه یو ټګ یم دلته ناست یم پهلوان زه په ټګي یم زما تنخوا پر امریکا ده زما د دا جادوګري ده خپل کتاب مې دې جوړ کړی زما بیا دا پهلواني ده چې بولدک مې در خزان کې زما ډوډۍ پر پاکستان ده چې نه خدای سته نه رسول سره سجده یې د بګوان ده نو مول ډیورن بې روزي نشي که پر مینه افغانۍ و د وطن واري به واخلي که دا تورې ژوندی و دوی به ګرد کې لاس تړلي که سپین ږیری شکرزی و که محمود اکا ژوندی و دوی به ځي و مابسو ته که دا توره تاولا و دوی به ځي و عادرو ته پر سړک به یې سربیره شنه مچان به پر بڼېږي د وطن خراب چې غواړي دی د بل په میل نازېږي هغه دال د پاکستان به د کلمو سره بهیږي پاکستان کې سیلماوي ستا مکتب یې نړولی خپل یې جوړ که بازارونه ستا بازار یې در سوځلی ځان چې یې جوړ کړه روډونه ستا پلچک یې غورځولی ګرد پوځ رمونې راټول کړي د چکلي دي دا دنیا ته ورمعلومه د لاور د لړکانې دي هلته ګوره امریکا د میچن د ځان دوست کړی د وتا ته ډلې جوړې که کابل یې لړزولی 5 ورځې پر چوکۍ یې بله ورځ یې شهید کړی پر چې شي د شهیدان خجل مناف ته ارغسان و چې بولدک په ښایسته و له امیر صاحب شمد خان و په وطن کې ځواني نه و برېتور خان ایب خان و خو نه پلار و در وژلی نه وژلی و ستا وروره تا پر چې شي د شهیدان که منافقه یې مختوره خو بدل به درسه واخلي کې تربور راتاولا و خپل عسکر یې ورنږدې وه په لاسو کې چاړه ورشه سواني د کسابې وه ته ژوندی را په لاس ورکړې ستا چانټه د عیسایې وه هغه ورځ پر موږ اختر دی خوابدي د پاکستان ده چې نه خدای سته نه رسول سته سجده د بګوان ده نو مال د کوژک و هغه خوا ته که پښتون که پنجابی دی زه په عامه ته وایم کوټوال که پېښوری دی دغه ګرده د مذهبه سرچپه د دی سبق دی چې شامت مسکین یې ملک ګلستان یا د نورک دی چې منا فکر یې ملک دی چمن یا د بولدک دی په یوه لاس کې روغبړ دی په بل لاس کې یا بم دی یا ټوپک دی دا ماران دي د نستړي باور ولي پکه یې نیم کور په پاکستان کې نیمه کډه یې دلې د هغه هم دورې وربار که که دا زما د تمنې یو مسکین که دا رقم شي چې د سې پانسۍ کوي د ده چې شورمان دي ښې منډۍ یې دوې ودرې چې نور څه مراد کوي چې دا یوه فرخنده مړه شوه ته 5 پانسۍ کوي 20 دې واستول محبس ته خپل قانون پر پکوي دی په جنګ کې ګرفتار شي بیا وده ته ازادي ده خو دغه زموږ دولت یې سراسر کې درغلي ده په نیم ولایتو کې ورته ګوره کانګلوي ده پاته نیم ولایتونه بیا پر ژبه لړایي ده دوستم وایي زه جنبیشن چوکۍ ډکه که خالي ده ژر یې رایي لکه زما ډله جنبیشي ده بل وایي زه پښتون یم په شوبو کې دې پارسي ده اخر خېژمه وغره ته زما صفاته د رشي ده پاکستان بیا ته پټې درته کړې عکاسي ده د ځان سواد مو واخلي دا خبر د اغاجان ده بیا ځان ورته تکیه کوي اوس حمله د پاکستان ده چې نه خدای سته نه رسول سته سجده د بګوان